بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په کور کې ناروغۍ دي چې کله یو څوک جوړیږي بل ناروغه کیږي. مرضونه ډیر دي، ټول وخت مو د ډاکټرانو سره تیر سو، کله یو ناروغ وي کله بل ناروغ وي. نو وایي دا چې اوس موږ ګناهګار یو که څه وجه ده چې داسې ناروغي ډیرې دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک مؤمن مسلمان وي، هغه ته چې تکلیف راسي، تکلیف بې ګټې نه دی. حتما چې کم تکلیف دته یا د ده په کورنۍ کې راغلی دی، دی په دردېدلی دی، دی په ځورېدلی دی، په دغه تکلیف باندې یا د ده یوه ګناه تویېږي او یا خامخا په دې باندې د ده درجه لوړېږي. هر تکلیف ان تر دې که چیرې یو ځوز په چا جګ سي، تر داسې اندازې پورې که چیرې یو سړی په جیب لاس چخ کې یو شی یې په کار وي، هغه په هغه جیب کې نه خالي لاس راوکاږي، دا دومره لږه اندازه چې سرګردانه سو، بیا په دې بل جیب کې پسې ګوري، پر دغه تکلیف لا هم الله عز وجل سړي ته اجر ورکوي. دا خو یقیني خبره ده. خو خبره دا ده چې بعضې بلکې ټول ورونه داسې دي چې اوس زمانه د فتنو ده او دا تکالیف و مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي او هغه د انسان عجز دی چې وایي د دې تکلیفو برداشت موږ نه لرو. نو په دې لحاظ باندې الله جل شانه ته متوجه کېدل پکار دي، دعا کول پکار دي، صدقه کول پکار دي او په خپل اعمالو کې کتل پکار دي. که چیرې د چا پر ذمه زکات وي هغه یې نه ادا کړی، هغه زکات دې ادا کړي. او که چیرې د قریبانو سره یې صله رحمي نه یې کړې، بعضې خلک داسې وي چې قریبان یې موجود وي خو دی د هغه پوښتنه، د هغه د ناروغۍ پوښتنه، د هغه سره کومک و تعاون نه کوي، یا یې په دې وجه نه کوي وایي دی زما سره نه پالي، زه هم نه ورسره پالم. که یې دی پالي که یې نه پالي، ته به ورځې د مریض پوښتنه به یې کوې، د احتیاج په وخت کې به کومک ورسره کوې، که یو څوک پکښې وفات سي فاتحې ته به ورځې. دی که پالل که نه پالل، که صله رحمي درڅخه پاته سوي هغه ته متوجه سه، که د زکات مال درڅه پاته سوی هغه ته متوجه سه. او همدا ډول په کور کې دغه د کورنۍ غړي چې دي په دې باندې د لمانځه پابندي او صدقه کول. په عموم کې تر هر لمانځه د هر سهار د فرضو د سنتو په منځ کې سورة فاتحه وځلې ویل او بیا پر ځان چکل، پر اوبو چکل، ټول کور ته ورکول، دا بهترین علاج دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.